څوک دی؟ دغسې بس پیدا کېږي انشاءالله. د لې خپله تاسې مربوط دی او که څوک غرق سو دغسې خدایي یو را پیدا سو؟ نه خدای را پیدا سو. دوه تنه کښتۍ چلوونکي دي، له دوی سره به خبرې وکړو چې دوی له کله راهیسې دلته همدې دندې ته درېدلي دي. نوم دې راته واخله ورور، نوم دې څه شی ده؟ نوم یې شمس رحمان. شمس رحمان وروره، ته دلته څه وظیفه لرې؟ دلته کښتۍ موټروان یم، ډریور یم. ډېر له کله را په دې خوا دلته دې دنده شروع کړې ده؟ له عیده څخه 8 شپې مخکې موږ دلته دنده شروع کړې. ډېر ښه. نو داسې کښتۍ یو څوک چلوي نو خامخا باید هغه د کښتۍ چلونې مهارت باید ولري که نه؟ نو تاسې دا مهارت چېرته زده کړی ده؟ دلته دا کښتۍ له ایرانه راوړې، د ایران ډریوران راغلي وو، بیا یې دلته په موږ باندې ټرلینګ وکړو، کښتۍ یې راباندې زده کړې. اوس د اوبو هغه هم راته معلومېږي چې اوبه په کوم حال کې د کښتۍ په څه رقم وچلوو، دا اوس موږ ته معلوم دی. کله چې سواریان پورته کوي کښتۍ ته باید کوم ټکي په نظر کې ونیسئ؟ باید دوی قراره کښېني، دلته دا رقم خلک پیدا کېږي ولاړ یي، یو بل څنګ باندې په رضا دوی زور کړي، ځکه چې بیا باد یې بیا دا اوبه ساپه وایي کښتۍ اړوي، چې بیا دوی قرار ناست وي ساپو سي کښتۍ په طبیعت باندې ښه په قراره باندې ځي. ډېر ښه. او دا کومې کښتۍ ستاسې د لې په اوبو کې چلوئ دا څومره اطمیناني دي؟ څومره یو څوک باید په څومره ډاډ سره دې کښتۍ ته ور وخېږي چې دا کښتۍ به په دې اوبو کې نه غرقېږي؟ دا 100% اطمیناني دا کښتۍ نه اوړي. کوا وختي هم دا واسکټان موږ ورته جوړ کړي دي، نه یې ډوبوي. بله کښتۍ دستي ورځي راخي، تر اوسه پورې نه وخت الحمدلله او نه اوړي. که واوړي بیا دا کښتۍ سته بله کښتۍ ورځي. ډېره مننه. دا چې ته کښتۍ هم چلوې او بازي دې زده ده که نه؟ مثال یو وخت کښتۍ چپه کېږي نو باید چې تا بازي هم زده یې، یو نفر د غرقېږي باید لاس ور واچوې راپورته یې کړې که نه؟ او بازي مو زده ده، ګزاره کوو ورسره، خو دغه بعد یې زده کوو سمه پخه. بلکل. څه پیغام لرئ ځوانانو ته؟ ځوانانو ته دا پیغام لرو چې دا د اختر ښې شپې دي، دوی باید موټر موټرسایکل دا په احتیاط وچلوي، ځکه چې ټکرې کېږي ډېرې. او دلته داسې خلک راځي واسکټان یې نه یې اغوستې، دوی په اوبو کې لامبي، او بله ورځ زموږ یو نفر راوکښوله، دا یې مرګ خطره ده، مرګ ته دوی ځان ورکوي. بلکل. ډېره مننه، ډېره مننه. خدای حافظ. کور ودان قدرمنو لیدونکو، نو دا د کښتۍ هم تیاره چمتو شوې ده، موږ به همدې کښتۍ ته ور وخېږو او یو سفر به پرې وکړو چې دا څنګه خوند لري. نو دلته ځینو سیلانیانو ویلی موږ خو بیخي سختې مزې پکې وکړې نو موږ به وګورو چې دا خبره رښتیا ده او که نه ده رښتیا. راسره اوسئ، د بند اوبه چې دي دا هم در باندې وینو او تاسو هم په دې سفر کې له موږ سره ملتیا وکړئ. دا بکس چیرې و؟ دغه واسکټ ده که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا څه ته ویل کېږي؟ دا خراب ده څنګه؟ دغسې هغه واپست کېږي که نه؟ څنګه؟ هغه بیا در وښیو. صحیح ده. دا څنګه ده؟ دا ولې نه بسته کېږي؟ ولې نه بسته کېږي؟ قدرمنو لیدونکو، نو واسکټ هم له خیر سره ورته واغوست او د دوی په خبره چې دا واسکټ چې ده ډېر مهم ده، ځکه که دا کښتۍ کله چپه سي نو دا واسکټ چې ده بیا له موږ سره مرسته کوي تر څو بله کښتۍ رارسېږي نو موږ به تر هغو پورې خوندي پاتې کېږو. او ښاغلی حاذق صاحب چې د کمرې شاته ده، له ده څخه هم غوښتنه کوو چې دا هم کښتۍ ته راسي. مهرباني. حاذق صاحب،
قدرمنو لیدونکو نو تاسو به هم ویډیو له موږ سره کتلې وي موږ هم د همدې بند په اوبو کې په کښتۍ کې یو لنډ چکر راووهو نو راځو له دې استاد سره څو خبرې کوو استاد ته په ځان راته معرفي کړې نوم دې څه شی ده نوم یې ادم خان ده ادم خان څنګه یې له دې کښتۍ سره والله الحمدلله خدای فضل ډېر ښه څومره وخت کېږي چې دلته د بند کې د کښتۍ چلوې یو 15 شپاړس شپې به کېږي انشاءالله 15 شپاړس شپې هو لیوالتیا مو سره درلوده ښه خپله دې یعنې خوښه داسې کښتۍ وچلوې ورسره جوړه دې ده هو ورسره جوړه ده ښه ډېر ښه نو کښتۍ خو به دې د لې زده کړې که نه هو دلې مې زده کړې ډېر ښه نو یو کښتیوان چې کله کښتۍ چلوي باید کومې نقطې په نظر کې ونیسي کوم مهارتونه باید ولري والله نو څه درته ووایم دغسې باید ټول منظم ناست وي ښه جاکټونه یې کړي وي باید په کښتۍ کې ولاړ نه سي او بله خبره داسې کله چې دی ولاړ شي نو بیا دا کښتۍ ته داسې جپې ورکوي نو موږ ورته وایو چې جپې مه ورکوئ ښه دا کښتۍ داسې نه وي چې چپه سي ډېر ښه ډېره مننه ځوانانو ته هم پیغام څه شی ده ځوانانو ته هم بس دا پیغام راته ښه چې دوی موټرې موټرسایکلې دا لې ښه په احتیاط سره وچلوي او کله چې کښتۍ ته خیږي یا مثال دوی دغسې چکر وهي ښه نو باید جاکټونه وتړئ او ډېره مننه د اختر په دې دریو ورځو کې تېرو دریو ورځو کې داسې پېښه خو به نه وي رامنځته سوې چې څوک دې غرق سوي دلته په اوبو کې نه تر اوسه خو دغسې په کښتیو کې خو څوک نه دي غرق سوي خو دغسې لامبو چې بیا ور ولوېږي او په ورځ یو نفر دغسې و ښه چې په اوبو کې لیک پاته و چې غرق سوی و نو موږ له خلکو چې دا هیله ده چې مثال دی بغیر له جاکټه اوبو ته کته نه سي ډېره مننه او دلته بیا او بازان شتون لري که څوک غرق سي مرسته ورسره وکړي راویې کاږي و څوک دی دغسې بس پیدا کېږي انشاءالله د لې خپله تاسې مربوط دی او که څوک غرق سو دغسې خدایي یو را پیدا سو نه چې خدای را پیدا سو زموږ سره مربوط نه لري ډېره مننه ډېره مننه کور ودان الله دې مرسي ډېره مننه قدرمنو لیدونکو نو له خیره سره نور موږ له کښتۍ څخه ښکته کېږو ځکه چې نور زموږ نوبت پای ته ورسېدو نو تاسو هم راسره اوسئ د بند نورو برخو ته هم ځو له نورو کسانو سره هم خبرې کوو